ګټې لوټې د خوران وزیرستان دی آغه نه دی اوس بلشان وزیرستان دی پاس د تورغر په څوکه ناست ومه کتل مې ورته چې د وطن نه مې لوګي ختل ژړل مې ورته امجده بیا بونیر ته رانغلله امجده بیا بونیر ته رانغلله دې چې واده د پیر بابا کړې وه مینوالو سلامونه په دې امید یم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یئ نن را سره په خپرونه کې د بونیر د سیمې وتلې شاعر امجد باور بونیرې ناست دی امجد باور بونیرې چې دا څه تعارف محتاج نه دی لکه څنګه چې د بونیر سیمه د شاعرۍ په میدان کې د پښتنو د نورو ټولو سیمو نه وړاندې روانه ده ښه شاعران یې پیدا کړي دي نو د دې ننګیالۍ خاورې سره تعلق لرونکي منلی شوی شاعر امجد باور بونیرې را سره ناست دی بونیرې صاحب مننه دې کوو چې موږ ته دې ټایم وویست وخت یې راکړ مینوال په تمه دي لکه څنګه چې د نوم سره د بونیر ذکر کیږي خو که لږ دا ورته ووایي چې د بونیر په کوم کلي کې پیدا شولې څومره پورې زده کړې دې وکړې او څومره وخت کېږي چې شاعري کوي السلام علیکم ټول مینوالو ته د وزیرستان غږ د طرفه او زموږ د طرفه امین وزیر صاحب ستاسو مننه کوم چې دغه اعزاز تاسو مونږ ته راکړو او خپل پروګرام ته مونږ راوبللو نو الله دې وکړي چې یو بل سره دغه رابطې دغه تعلقات بهتر وي تاسو زموږ تعارف خبره وکړه زه په ضلع بونیر علاقه ماضي نګري برکلي کې چې کوم زه پیدا شوی یم تر 12 پورې ما هلته کې سکول ویلی دی او تقریبا 2009-10 نه شاعرۍ آغاز چې کوم هغه ما کړی دی هغه ادبي تړون سره زما تعلقات دي امازي پښتو ادبي ټولنه تاج کا ادبي ټولنه د دیر چې کومه ده دا شی مختلفو مشاعرو سره مونږ کارونه کړي مینوالو را سره په خپرونه کې د پښتونخوا رادیو رزمکه منلی شوی آرجې منلی شوی شخصیت ظاهر الله ظاهر چې په خپله یو شاعر هم دی دا هم را سره ملګری دی او را سره شندیګل یو خوږ انسان دا هم را سره ناست دی بونیرې صاحب امجد صاحب مینوال په تمه دي که د خپل کلام انتخاب دی کړی وي ورته ډایري دی وړاندې پرته ده مینوال په تمه دي ضروري ولې نه ځکه چې زمونږ او د مینوالو په منځ کې دغه د شعر ادب مینه ده که نه نو موږ له پکار دي چې اول دغه کلام واورو ما یو ملغلره په هوا ګرځي یو ملغلره په هوا ګرځي سپینه کونتره په هوا ګرځي یو جادوګر نن جادو کړی دی یو جادوګر نن جادو کړی دی یو جادوګر په هوا ګرځي د تکبر دومره نشه ده پکې د تکبر دومره نشه ده پکې له تکبره په هوا ګرځي خپله کوي زما بیهي نه مني خپله کوي زما بیهي نه مني دغه کافره په هوا ګرځي ډېر ښه ګرځي په خپل حسن نازونه کوي ګرځي په خپل حسن نازونه کوي ډېره مغروره په هوا ګرځي هغه وستلې ده د ګوتو وتې هغه وستلې ده د ګوتو وتې امجد باوره په هوا ګرځي یو ځلې بیا هغه وستلې ده د ګوتو وتې هغه وستلې ده د ګوتو وتې امجد باوره په هوا ګرځي ښکلی بشر ستا حسن کافر ستا سحر ماښام هم هر مازیګر ستا روجې په ما شوې پاتې اختر ستا دغه د کلي دغه ګودر ستا زه پکې پټه شړی صادر ستا ما درته پرېښود دا پیښور ستا هر څه که وشي امجد باور ستا په جنگ او شر پښتانه د لر او بر پښتانه په جنگ او شر پښتانه د لر او بر پښتانه پردو جنگونو باندې مړه شي اکثر پښتانه پردو جنگونو باندې مړه شي اکثر پښتانه په دار د مینې خېجي دانګي له غر پښتانه
پدار د مینې خیجی دانګي له غر پښتانه د خوشحال خان بچی دي د صنوبر پښتانه د خوشحال خان بچی دي د صنوبر پښتانه خطر د چانه نکړي دی بے خطر پښتانه امجد سوچ نه کوي سوچ نه کوي دوکه شي زر پښتانه ډېر په زړه پورې وران وزیرستان دا دی باندې ما د نوم ورکړی ځکه چې وزیرستان کې لږ ستاسو د علاقې مونږ وکتې وګرځېدو حالاتونه چې کوم نو ډېر زیات مونږ زده کړه وکړه نو د هغې درد د وجې نه چې کوم دا یو کلام ما لیکلی چې ګټې لوټې دی ښه وران وزیرستان دی ګټې لوټې دی ښه وران وزیرستان دی هغه نه دی اوس بلشان وزیرستان دی د ګرنیټو د بمانو د بارودو ورېدلې سم باران وزیرستان دی کډې وړي دي کیمپونو کې اوسېږي بنو ډک ډی ای خان وزیرستان دی د رزمک او د مکین خوندونه نشته په عذاب دی په لړزان وزیرستان دی او توبه داسې د دشمن سره ونشي کوم حالاتو کې چې ګران وزیرستان دی او رویدار برکی صاحب ته دغه اخري شعر ډالۍ کوم چې رویدار برکی ملګری د امجد دی رویدار خو مې جهنان وزیرستان دی ډېر په زړه پورې مینوالو ظهیر الله خان صاحب امجد صاحب ته به یو څو کرښې کډاله کې مننه به دې وي ځکه چې دا زموږ استاد سره میلمه دی نو په یو څو شعرونو یې میلمستیا وکړه که هغه خپل وي که د بل ولوي مننه مهرباني د وزیرستان غږ د پیچ څومره هم مینوال دي او کتونکي دي ټول ته نیکې هیلې احترامات امجد بونیری زموږ میلمه دی نو امجد بونیری ته او تاسو د پیج ټول مینوال او کتونکي ته د امام منظر دغه یو مختصر کلام وړاندې کول غواړم چې پاس د تورغر په څوکه ناست ومه کتل مې ورته کتل مې ورته چې د وطن نه مې لوګي ختل ژړل مې ورته پاس د تورغر په څوکه ناست ومه کتل مې ورته چې د وطن نه مې لوګي ختل ژړل مې ورته او ښه ده هیچا د اباسین څه معلومات را نه کړل ګنې که لاره ته معلومه وې دنګل مې ورته او زړه زخمونه مې تازه کړل مخامخ ورغلم د همدردي اوږې یې نه وم یادول مې ورته او ته خپلو سترګو نه تپوس وکړه زما د همت چې بې نټې یې زما ساه ویسته خندل مې ورته او ځان مې کفر کړو خو یقین مې د جانان راوستو څه نوي قسمونه وخوړل مې ورته او پرېږده چې سور دوزخ ته تللی وي زما په ستم او بس دا مې غټه غلطي ده چې بخل مې ورته او چا راته ووې چې منظره د خرسون شی نه دی ما خو د ستورو سودا کړې وه راوړل مې ورته امجد باور صاحب مینوالو په ذهن کې به یو سوال راپورته کېږي چې امجد باور صاحب یو ښه شاعر دی آیا تر اوسه پورې د کتاب چاپ کړی دی نه دی چاپ کړی که د خپل کتاب په هکله مینوالو ته لږ یو څو خبرې وکړي انشاءالله مینوالو ته به دا خوشخبري ډېره زیاته زر میلاو شي زما کتاب را روان دی ګرځه متا لټوم په هغې باندې د ذاکر الله نادان صاحب چې کوم دی نو شکریا ادا کوم چې هغه د دې هر څه ذمهواري په خپل سر باندې اخیستې ده او انشاءالله وخت په وخت باندې دغه کار به کوو
او یوازې دا یو کتاب باندې انشاءالله نور کتابونه به هم راځي. نو مننه کوم. ډېر ښه ډېر خوند به وکړي. امجد باور صاحب مونږ خو غواړو دا چې ډېر څه درنه واورو، خو وخت همداسې دی چې یاري نه کوي، روان دی. په آخر کې که یو د خپلې خوښې کلام پیش کړي مینهوالو ته. دا کلام چې کوم دی زه سپیشلی ظهیر الله صاحب ته پیش کوم، کوم چې زمونږ د پښتونخوا ریډیو رزمک آر جې دی او دوی سره زمونږ ملاقات وشو او دوی را دومره عزت وکړو، تاسو وکړو. نو یو څو شعرونه په کاغذ ولیکه، یو څو شعرونه په کاغذ ولیکه، خپل غزلونه په کاغذ ولیکه. ډېر ښه. یو څو شعرونه په کاغذ ولیکه، خپل غزلونه په کاغذ ولیکه. ریبار لی ورکه چې مال راوړي، ریبار لی ورکړه چې مال راوړي، بس سلامونه په کاغذ ولیکه. ډېر ښه. د خپل دروغې جوړې خال بیان کا، د خپل دروغې جوړې خال بیان کا، ما ته خطونه په کاغذ ولیکه. ډېر ښه. مینه وفا د یارانې خبرې، مینه وفا د یارانې خبرې، محبتونه په کاغذ ولیکه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر د خپل د حسن تعریفونه وکړه، د خپل د حسن تعریفونه وکړه، خپل تعریفونه په کاغذ ولیکه. ډېر ښه. ما ته یې راولېږه چې یاد تازه کم، ما ته یې راولېږه چې یاد تازه کم، زاړه یادونه په کاغذ ولیکه. ډېر ښه. امجده ستا کلام مې ډېر خوښیږي، امجد ستا کلام مې ډېر خوښیږي، خپل کلامونه په کاغذ ولیکه. ډېر ښه. ډېره مننه امجد باور صاحب. په آخر کې په لنډو ټکو کې که خپل پیغام مینهوالو ته ورکړي. مینهوالو ته زما دا پیغام دی چې ښاد اوسي، آباد اوسي او زمونږ د وزیرستان غږ چې کوم دی نو دا پروګرامونه دي په شوق سره ګوري، خصوصا چې کوم ادبي ملګري زمونږ نو هغه دې ګوري ځکه چې د دې نه ډېره زده کړه کېږي. ډېره مننه ډېره مننه. درنو مینهوالو، د ننګیالۍ سیمې بونیر سره تعلق لرونکي دروند شاعر امجد باور بونیری زمونږ په خپرونه کې میلمه و. امید لرو چې د ده د شعرونو نه، د ده د خبرو نه به تاسو پوره خوند اخیستی وي. په آخر کې د بونیر زرخیزه سیمه، د بونیر سیمه چې د شاعرۍ په میدان کې د نورو سیمو نه تر ټولو مخکې روانه ده، د دوی مبارزه ته خپل شعر په آخر کې ډالې کوم چې حالات کوي هر څنګه خو بیا هم امین وزیره، حالات کوي هر څنګه خو بیا هم امین وزیره، ستو به برقراره د خپل حق مبارزه. نو ډېره مننه که ژوند وفا وکړله. یو ځلې به بیا زموږ او ستاسو ملاقات کیږي. تر بیا د خدای په امان.